محبوب مبارک میں یو صحابی دے داغی دوڑان دے محبوب مبارک ذکر کو زمون کلی محبوب پیغمبر پہ امت دیر زیت مشفق او مہربان دے صحابی ناس دے محبوب میں ارشاد کو فرمائے لو سلور پیغمبران اللہ رب العالمین داسی پیدا کری دی حزقیل علیہ السلام یوشع بن نون علیہ السلام زکریا علیہ السلام ایوب علیہ السلام سو پیغمبران محبوب میں ارشاد فرمائی لو اے زما صحابہ کرام حزقیل علیہ السلام ذر برا دا اللہ رب العالمین ذر برا مخالفت کرے نہ دے اللہ پہ امتحانات راوستل ہر یو امتحان تیسی نکلو اکڑا حزقیل علیہ السلام میں دا رب العالمین رضا واغستا شکایت ان کو اللہ رب العالمین اتیا کال پیدا سے وخراوستو حزقیل علیہ السلام ذر برد اللہ دا قانون خلاف ورزی اوہو ماشاءاللہ بیاوی یوشع علیہ السلام اتیا کال پیدا سے امتحانات رال خود اللہ رب العالمین ذر برا مخالفتی کڑے نہ دے نا شکری کڑے نہ دا بیاوی زکریا علیہ السلام باندے اتیا کالت دا سے عبادتی کڑے دے ہر یو نبی دا سے عبادت کڑے دے امتحانات پر آلل خود اللہ دا ذرے برے دوڑان دے نا شکری نہ دا کڑے بلکہ پہر امتحان اس کڑے ماشاءاللہ ایوب علیہ السلام مبارک میں لوی نبی دے لوی پیغمبر دے بچی تھی اللہ واغستل اتل اسکال بیماری وہ دا سی بیماری نہ در آگلے منگا بچنگے و رضی بیمارو یا وجن قل اعوذ برب الناس صورت کم بند شو دا سی غم راسا ماولو و ایوب علیہ السلام دا شان ندی قربان شو تا ہمیں بمنبر لگے ہو اسمان اسمہ گئے اسے کو ہاں ہوم جوڑ کڑے واللہ امتحان دم رسخ دے مانے یاد قرآن شریف دیکھا مالا پا دے ٹول قرآن شریف کی دا اللہ سی پاری آخری دیر زیت اخکولی یادی دی دا کم قاریان چے مخ کی بدا ترتیبو چے اکثر بدے طلباؤ دا الف لام نا قرآن شریف شروع کولو پا الناس پہ او دا دی تجوید دا قیدو مطابق دا قاریان اول نا دے علکانو باندی دیرشم سی پارا ہے دیکھ بے پی دا سی ورزی دا سی ابن حویشتما و دا سی پی ور دیکھیں آیتون لن دین تو معشوم ذہن و سر ضرب دا قاریانو خود تجربہ دا وزمانگ دا وقت دا تجربہ دا استازانو باقی وقت یا کلی تجربہ وقت ہاں آسے نا چے رد کو انو کچھ خدایران ناراض نش نو ما قرآن شریف دا الف لام نا یاد کرو نو دا آخری سپاری ما تا دا سی یادی ہو سکتا دا زمان آخری سپاری وی او پا ار ختم کے بدیل خوشحالے دلم وچو کلم بچے دیر تکلیف سیواشو نو مانا دا رشتمی سپارے نا دی پلسل رشتمی سپارے نا تا سے پا خدای باور کے ولار بدلتا ہوں ذہن بدلتا نا ذہن ببل سے گر زیدہ سبق کی گئے سبق نو نن میں دا آقا حدیث کلی دو دا ایوب علیہ السلام صبر دا ایوب علیہ السلام امتحان اور انہوں ایوب علیہ السلام تا خادمان رالل گڑبا و ترالل اے ایوب علیہ السلام کمی گڑے چھ منگا سرولی لارے وفات شوے ایوب علیہ السلام ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ رب العالمین تے حمد و ثناء سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ آدھا گڑ باورتوی اے ایوب علیہ السلام تو خوشحالیں تا خدا اللہ رب العالمین شکر ادا کو
وی الحمدللہ مال جبرائیل علیہ السلام ما تا اللہ پرشتو خود لی دی چا اللہ در باندے دا مال امتحان راوست او تا دا اللہ حمد و ثنا او ویلا اللہ پا دیر خوشحالی گی نظمہ خدا اللہ رضا پا کار دا زی پا مال سکوم سورز بعد ورطا خبر راگے اے ایوب علیہ السلام پینزسو اخان دے ٹول پٹول باندے لارم رشو ایوب علیہ السلام وی الحمدللہ یا اللہ چکم مال تارا کرے و تارا نواغستو یا اللہ مال رستا حمد و ثنا پکار دا الہ العالمین چتر عزیز خوشحالی ما اللہ دے چاپ مال سکی اللہ دے چاپ بچو سکی خو یعقوب علیہ السلام مبارک من انگورگانو توئی نو سو توئی بچو توئی انما اشکو بسی وحزنی الاللہ کول بہترین قانون پر ہوتے ماں گران کار دے خدا خزرون اغواری دا صحابی مبارک دا ایوب علیہ السلام خبر چور نبی علیہ السلام تفصیل اکو زمارور ایوب علیہ السلام تا خبر راگ چیلئی بیزی گڑی اوخان اوخی لارے نور ساروی دم لارل او ایوب علیہ السلام پا بچو دے رالا دا ایوب علیہ السلام گلالی زامن مزیدار زامن ایوب علیہ السلام ورطب غٹو غٹو باندے قتل او عزیزانو دا ایوب علیہ السلام بچی دنیا نتلل یو بچے لارو بلارو بیماری دا بدنم سے واشوا او مالم لارو اولادم لارو ایوب علیہ السلام میں دا رب العالمین شکر ادا کئے رازم تا سے تکورے ہو سا رازنہ چی مولی سے خطا خود پیغمبرانو قصی شروع کری منگ سر دی وعدہ کری وچی نو منگا فضیلت لگ بیان کا منگ روجنی والے راضی اس در تبینو مڑبم انشاءاللہ دسی کولو شو خوشا زمان خولو دیر خوشحالا شو مال زمانا زان ذرا میول مال قتل تا دنیا دا سے دچی یو رز خوشحالا و پینزو رز خفگان نو التا بیارو خفگان نشتا انشاءاللہ ٹولو تمی درخواست زمانگا دکار دو وجنا دلتا مال پروتے زلک دیر دسی ورخطا غنده کی مولائی ما ورخطا مولا پیجنے ما سر عرش وقت دیر خو پیسی رانا دیر امی زڑتن گئی او ما یو دعا کرے و دا زمارونو دا سعودینا و دا بازی ملکون رابطو که مولی صاحب دا دعا ساز منگ دیر خواه شوا منگ لدی میں سوچ راواچو چو خدای زڑم مالدارا که پخپل مینا دا مال مینتی ختم کا تو خدای قسم مالا چی پیسی راجی مما بانی و قسم پیران کینی پیران نو آغا تقریبا انداز دا لگی خطی پیسی راغلے ما ور پسی سلور کم یو لاکھ روپو قرض خخت نورم راوڑ مالزہ انشاءاللہ دی اب تک بے خدا اخلاص کی انشاءاللہ وہ زمان قیدہ اختد دی اب تینا راتلون اولان دی بے اللہ اخلاص کی انشاءاللہ نو منگا زید دلتا ٹول پا خخت دی والے تقریباً 24,000 خخت پراتا دلتا الحمدللہ ہوائی بیا ہوائی او شیٹرنگ سامان پروتے نو دازے بندے نو سگاری بدلتا بار ادری گی او خدای مدگاڑو حفاظتو کا خدای مدمال حفاظتو کا ما ناچیز تا گورا استاس دی مینی تا گورا خدا اللہمو جنت کے دا آقا مبارک دا غلامان اگر زوان و خدایم پا بیبیانو باندی دا پردی سادرون سرزمونگ دا بیبیانو را خوارکا ذکر دا قیمت ورز دیر خطرناک ورز دا مور دا مومنانو زمانگ مور مبارکا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی بچ دا قیمت بیان اوریدلو وی اغوی چی ما دا قرآن شریف دا لس سپارے اخیری چی کمیدی دی اری و حصہ ما جڑی ذکر دی لس سپارو دا اخیری کی دا قیمت حیبت ذکر دے احول ذکر دے یوم التناد یوم الطلاق دا دی قیمت نمون دی اللہ رب العالمین القارعہ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ اللہ جل جلالہ سے پسے
زی په زی باندې د قیامت هول ذکر کړي. نو د قیامت د ورځې نه یاره به زړه کې ساتو ګورئ ښه قیامت را روان دی. دا د دنیا لږې شپې ورځې د تېرې شوې لاړې. موږ لومبۍ جمعه وه او دعا وه چې خدایه رمضان دا دی نن د جمعې زموږ د روژې تقریبا درېیمه جمعه ده که نه که څلورمه ده. څلور جمعې بیان پکې دا څلورمه جمعې بیان شروع دی انشاءالله. الله دې بلم پکې راولي. ښه زما خو ډېر ارمان دی چې الله بله جمعه راولي، بله جمعه الوداعي جمعه شي. نو که دا الوداعي جمعه الله ته علم دی. موږ د الله په ټولو فیصلو خوشحاله یو. موږ په روژه خوشحاله یو. ولې به خوشحاله نه یو؟ راشئ اوس واورئ. ایوب علیہ السلام ته خبر راغی زامن دی لاړل. ایوب علیہ السلام د بیماری په حال کې الله ته سجده ولګولا. سرداری کونین فرمائی د ایوب علیہ السلام د صبر امتحان نوا. ایوب علیہ السلام میں اللہ رب العالمین تجاری. اتیا کال عمر کی ایوب علیہ السلام دا رب العالمین دوڑان دی ذرہ برا دم رمدا سے ندی ویلی چی خدایا بستے کنا نا خوشحال بو. وعزیزانو ایوب علیہ السلام دا خزا پا خاون دیر خپا کیگی. خزا پا خاون دیر خپا کیگی. خزا پا خاون حق لري څنګه چې اغا په دې خپل خاون حق لري داسې خاون پاغه لري. نو د ایوب علیہ السلام په تلاش کې زامن لاړل. نو زوی د پلار د پاره علاج د پاره ګرځي که نه ګرځي؟ دا زمونږ استاسي بچي ګرځي. خدای دې ستاسې او زمونږ بچي نیکان صالحان کې. ای د ایوب علیہ السلام څوک پاتې شو؟ زامن لاړل، مال لاړو، غلامان لاړل، ارس ختم. ایوب علیہ السلام مبارک میں یکی تنہا د خپلې بیبي سره د پردیسۍ او د بیمارۍ شپې تېرئ. ایوب علیہ السلام ټبر دروازې ته راوتلی دی د څه تلاش دپاره. اواز کېږي یو حکیم ډېر تجربه کار ما د بیمارانو علاج کوما. داسې څه الفاظ را سره دي چې هغه الفاظ بیمار باندې یا څوک اولولي یا بیمار په خپله اولولي. الله بیمار ته صحت ورکوي. ګورې ورته ښه بس زنانه و آواز یې واورېدو چې دا خو پلا خاوند مې بیمار دی ارسه لاړل. و حکیما و طبیبا څه علاج کې د داسې بیمار چې علاج نه وي. ورته وی ما سره څه الفاظ دي هغه الفاظ ور باندې ووایا. د ایوب علیہ السلام خزا بی بی اپویږي نه ماته اولیکا هغه الفاظ ورته کس اولیکل. ورته وی دا الفاظ یوسا یا په خپل په بیمار ووایا او اې دی بیمار په خپل ځان باندې وی بیمار به ټیک شي. په منډه خزا لاړه الفاظ وسره. اے خاونده س الفاظ می در تراوړي دي دا په ځان باندې اولوالا. زه خو لوسته شمنا یو حکیم او طبیب را تراکړ یو دمګری را تراکړ. ایوب علیہ السلام چې الفاظ ته اولیدل افسوس سره سرخت کو پجړا شو. ایوب علیہ السلام مبارک می وی یا الله مال دی واغستو الله قربان دستا په مینه باندې. اولاد دی واغستو یا الله قربان ستا په مینه باندې. یا الله صحت می دستا په مینه قربان شي. اس باندې خپنی ما خو یا الہ العالمین درشل تم شیطان راغے. دا الفاظ شیطانی الفاظ دی کفری کلمات دی او زما بی بی پلاس کے ما تروڑل. یا اللہ پدی خپئی ما چی درشل تم شیطان راغے. پدی خپئی ما چی شیطان بھی درشل تراغے دیتا مینہ ہوئی منا. من خو زیو وقت کی بیمار شو ما خیر دا خبر زکا کم زو طالبینا گوری دا خبر زکم خود تحدیث بین نعمت ویم زو صوفی ما گوری الحمدللہ تصوف میں دیر خوخ دے. ما بلش بدد سادات و جماعت کے زمان ورنہ دی ختمو ما طولو تا دا اعلانو کو چیرنو شاگردانو خلقونا تصوف پاتی شو نو بے دبی کمزے تصری اوڑلو او مقتل کنا صوفیانو کے نور سنوی
دا پیران مونږ ته قسم په خدای والله بالله د الله د معرفت لارې ښیي او د الله د معرفت لارې قسم دی هغه په دې تصوف کې دی. الحمدلله نو تاسو ته هم بیعت وکړئ د زړه درته استخاره وکړئ. لوی اولیاء وصل وای مخکینی پیران اوس کوم دی. الحمدلله ما سره زما یو مشر د دې ټل کې د ټول تبلیغ والا د جماعت مشر او رهبرو مقیمینو کې مولانا رئیس خان صاحب حفظه الله انتهایی کمزور و سپینګیر نو هغه موږ سره کمره کې اوسه په 2017 کې مراسره 18 کې مراسره اخیری حج نه 18 نه 17 16 15 دغه زمون او داغي یو حج بو خو بعض خلکو د لال مثال دي چاته ځان نه خي دا زمونږ علم دې دوه ټکي میاد کړو غرب درب په منبر باندې وردانګو دا کافر دا مشرک دا بدعتي دا پلان کې او زکلک د جنت په دروازه ولار سره موږ دغه علم دی چې څوک هم او پیژني دا نیت چې راوتلی موږ دې لپاره نه راوتلی موږ ځان خلقو ته خو یا الله د دې صفت نه ما بهر کا الله خدای دا چې سلګي دلی ربا دا خوستا د مخلوق د اوریدو ذرایع دی الله کده دینه بغیر په بل لاري ته زمون आवाज ورسه الله امتي ورسول شي زمون عقیده دا زمون زخواغه مولا نیم چې بده باندې پیسې ګټم زاغه مولام چې بده الله ګټم زاغه مولام په جناب رسول الله ګټم ان شاء الله. الحمدلله نن دنیا ته ما د محبوب مين رسول دی ان شاء الله او دا به رسوم ښا خو درخواست مې ده چې بعض اولیاء خبر مې دا غدر تکولا ما سره داسې یو ټیم کې ملو شو ما ته وی حضرت مالچیاو و اسی چې موږ تاسو یو چې طواف زیارت طواف رکن فرضي طواف چې موږ تاسو د حج نه بعد چې څنګه جمره اولو قرباني وکړو ځان حلال کو نو به رازو سکو به طواف زیارت کو طواف زیارت ته دی الله زمونږ استاد ټولو ملاقات نصیب کی. ما ته وی شیخ صاحب وی معلومات شیخ صاحب مو وایا ما ته بس وی بچی راته زما د بچی له خوشاله وی ښا وی بچیا مالام وی دی طواف زیارت ته موږ وتا طواف زیارت دا کتابونه وری لیکل دي زیارت په معنا د ملاقات ته نو ملاقات د چا سره کیږي نو مون خدای علم دې کنه دا د دوټو کو علم دغه وی چې سره به کافر کول شي نور خدای ته پته لګي نه غوړي په خدای قسم دې کده نور ته پته لګي مالیه رجی بس عام چالاګو طواف زیارت ته نو دا طواف زیارت دا غر پدی ولا غر پدی ولا وزان خپل ملاتوب خپل برابر ساتما چې ګندې زوم پویګم چې نو وی خاندل ما ته وی تاسو ته پته وی خو غالبا د طواف زیارت ته یعنی طواف ملاقات پدی وجوي چې د غټ اختر په ورځ باندې د طواف د بیت الله شریف نه د دینه د سار نه شروع شي د اولیاء پیغمبرانو مقرب ارواح د دینه طواف کوي نو د دینه کانو خلق سره دوی ملاقات کوي نو دې ته زکه طواف زیارت وایي. نو مالم خندرا کو مال خلق ارواح د انبیاء راضي ما ته وی وورا بچیا هر مانزه د مسجد نبوي شریف ته 1500 ابدالان راضي سمرا دا خوشاټاری خو ابدالان پیجنینا دا خوشاټاری ابدال نه پیجنی وی ابدال پکې چار اوسته غوث پکې چار اوسته قطب پکې چار اوسته الله اکبر الله زمنګ د زړسترګې کولو کا پدې ظاهر سترګو خو ته خر دومره سترګي او قسم دې کدا ورته پته لګي چې په ما باندې به اوس 15 من بار را اوچتای غني پټه به د خپل سړی والے ولر به غرزولې والے به کو نه ولې سترګې غټې دي خو ځان له د نجات لار فنیشي لټولې سنډا سمره غټه دونه سر دې دومره سترګې دي اوخ سمره لوی بلا دا روي ورکه ماشوم کې نه داسې او بار پر اواچي او بیا ورته شابه اوچت شه سترګې دومره دي خو ځان پی بچ کولې د بار نه نشي منګ به دې دومره پټونو سترګو باندې ستورو کو الله مو دې زړه او د دماغ سترګې کولاو کی یو بصارت ته یو بصیرت ته
عزیزانو صوفیاو سر بصیرت او بصارت دواړه دے. نو تاسو ته درخواست کو چا بیعت نہیں کرے تاسو ته خلک وی امیانو ته بیعت نه دے پکار. زم چې چا سلور میشت اولګولې فورن دي ځان ته یو مرشد کامل پیدا کی. چا چې سلور میشت اولګولې ځان لدی یو کامل مومن پیر پیدا کی چې داغي پر رهنمایي کې اذکار کوي. تاسو دي ډاکټرانو سره شفا کې دوايانو دکان هغه تاسو وي فارمیسی ورته وي سور ده مال غره نوم ناراضي خان ما دا بل شوګر ډاکټر سره تاسو کو ول ته دا کومه ګولې استعمال مال هغه وړې ګولې نو وی خاندل ول نوم یې ما والله کې نوم راته راځي او په خدای قسم دې کوو سم راته نوم راځي يرونو نه پويګم نه چې نه پويګم خو نه پويګم مال وړې ګولې چاړې وړې سپینې ګولې ا ډاکټر سره بو خاندل وی خا وی هغه وړې ګولې 3 ملي ګرام دي کوسونه دي اوس نوم ناراضي مال هغه راته بولی کړي روا مې غسه نو نوم ناراضي د دوايانو دکان ته فارمیسی وای تاسو فارمیسی کی دوايانې پرتی ایرونو ګورې ښا بغیر ډاکټره یو دوايي بوتل باندې لیکلي چې دا د ټوخي علاج دی د څه علاج دی او دا تا راواغستو او پی لیکلي چې یو سردي استعمال کی دالې کې دالې کلی کې دای ورسره لیکي د ډاکټر د هدایاتو مطابق دا وسري کنه د ډاکټر د هدایاتو بیا وې د ډاکټر د هدایاتو مطابق نو که هغه دوايي زما غوندې شیخ مولا را پاسيږي تو کلی مولا خان را اوچي چې زی بچی ته ورکوم زما د بچی ټوخه ده او یو سر پځه دو ورکوم چې پته ولګي دواره سړی ټیک شي او دا ماشوم په دینه شک مر شو زه په قتل خطا کې رالم کرانغلم راغلم عزیزانو به یاد ساتي به بزرو جینی سم نو ولی خو په دوی خو لیکلو نو خو ما لاندې ټکي وسره پړاو نو کو چې د ډاکټر د هدایاتو مطابق د پیغمبر علیہ السلام صحابه او تسوی ابو سعید خدری فرمای رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا مخ تکے ناسو عاجزانہ درخواست کی محبوبہ دا سے عمل رات او خایا کہ جنت کے میں اللہ ستا گوانڈی جوڑ کی او بیا ورته کی وئی اے دا اللہ حبیبا زما بی بی تم دا سے عمل او خایا کہ پورز قیامت باندې اللہ مستاسی گوانڈی توپ نصیب کی محبوب میں فرمائی تسبیحات فاطمی الفاظ دادی سبحان اللہ 33 کرتے ہو آیا الحمدللہ 33 کرتے ہو آیا الحمدللہ 34 کرتے ہو آیا عزیزانو اللہ اکبر 34 کرتے ہو آیا الحمدللہ 33 کرتے ہو آیا اے زمان محبوب ملگریا سوک چی دا کلمات روزانہ ارمان زپسے ہوئے دی بجنت کی زمان گوانڈی وی تعداد اخودلے شوکنا ولینا عزیزانو تعداد پارا ارشاد منگت پکار دے دا آقا اس دا آقا غلامان عالمان دی اولیاء اللہ دی پیران حضرات دی دوی نبا منگ تعلیمات حاصلو نو پدی تعلیماتو کی بتد ادب ماحول کی بے جون تیرے انشاءاللہ او چې کله ستا مرشد نہیں نو د دې داسې مثال دی د پټی ته لاړم پوله باندې مې غټ غوا روانه کړې وه ګیۍ خوړله خو دې خوا غوانه مې نشو رانه خوړلی دې ځای پورې لاړه غوا او وړه چیلۍ ده د غوا تقریبا د یوې غوا نه 200 چیلۍ جوړېږي ځکه چیلۍ خو دونه وي او د یوې چیلۍ نه د پړی وویستو والله کې دې پټي کې راګیره کې غنم خو به ونه خوري خراب به ډېر کي وجه دا چې پړی پکې نشته دا اولیاء الله دا زمونږ روحاني استادان دي دوی مونږ ګناه ته نه پرېږدي دا وی مجلس را ترایا شي زه خبر بل خوا لاړه واپس راځم نو غرض مې دا دی عزیزانو